د وطن میډیا د نورو لیدونکو السلام علیکم. پنجشیر کې تازه جګړه د مقاومت جبهې ویان وایي طالبان محاصره شوي. دوستان ویډیو تر پایه وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. په پنجشیر کې طالبانو پر وړاندې د سیمه ییزو وسلوالو مخالفینو یا د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتي وایي په غره کې د یوې چاودنې له کبله په دشریوت سیمه کې طالبان محاصره شوي دي. نوموړی زیاتوي طالبانو ټول تجهیزات او وسایط ځای پر ځای جامد پاتې دي. نوموړی زیاتوي په خاوک کوتل سیمه کې هم سخته جګړه روانه ده، خو بل لور ته طالبان تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. له دې مخکې کابل د ایمرجنسي روغتون مسؤلینو وویل چې طالبان د پنجشیر پر لور پرمختګ کړی او انابه سیمه ته رسېدلي دي چې دې روغتون یوه څانګه هم هلته فعاله ده. ایمرجنسي روغتون په یوه ټویټر پیغام کې ویلي چې پنجشیر کې د سخت جګړې له کبله د دوی فعالیتونه له ځنډ او خنډ سره نه دي مخامخ شوي او په وینا یې یو شمېر ټپیان په انابه سیمه کې د دوی روغتیایي مرکز ته لیږدول شوي دي. ایمرجنسي مسؤلین وایي د جګړې له کبله د سیمې خلک له خپل کور کلي تښتېدلي دي او مخابراتي شبکې له ستونزو سره مخامخ دي. پنجشیر کې د افغانستان وروستی ولایت دی چې تر اوسه د طالبانو له کنټرول بهر پاتې دی او د جبهه مقاومت په نامه ولسوالۍ او طالبانو ترمنځ د څو تېرو ورځو راهیسې دې سیمه کې خونړۍ نښتې شوي دي. له دې مخکې تېره شپه د افغانستان پرځول شوي ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هغه راپورټونه رد کړل چې ګواکې نوموړی له پنجشیره تښتېدلی دی، خو په ورته مهال نوموړی وایي په سخت وضعیت کې دی. راپورټونو کې ویل شوي چې د پنجشیر جګړه کې تر اوسه راپورټونه سلګونو کسان وژلي دي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.